سلام او ښه راغلاست. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شي او تر پایه وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او کومنټ مه هېروئ. ستاسو د نظریاتو په هیله. او اوس راځئ چې پرته له ځنډه په موضوع پیل وکړو. میلان چې په ایټالوي ژبه کې میلانو ورته وایي د ایټالیا دوهم لوی ښار او د هېواد اقتصادي او مالي پلازمېنه ده. د لومبارډي په شمالي سیمه کې موقعیت لري. د میلان د ښار منځنۍ سیمه کې شاوخوا 1.5 میلیونه او په میټروپولیټان سیمه کې بیا 100 میلیونه نور خلک ژوند کوي. میلان ولې مشهوره دی؟ میلان د فېشن پلازمېنه نومیږي. میلان د نړۍ د لویو څلورو فېشن ښارونو څخه یو دی. د فېشن او ډیزاین نور لوی ښارونه پاریس، لندن او نیویارک دی. د نړیوال شهرت لرونکی میلان د فېشن اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لوکس برانډونه او نامتو ډیزاینران خپل نوښتونه نندارې ته وړاندې کوي. همدارنګه میلان د سوداګرۍ او مالي چارو مرکز ګڼل کېږي. میلان د ډیری لویو ایټالوي شرکتونو د مرکزي دفترونو کوربتوب کوي او د بانکدارۍ، ټکنالوژۍ او نوښت لپاره د هېواد مخکښ مرکز دی. دا ښار لرغونی تاریخ د عصري معمارۍ او کلتور سره یوځای کوي. همدارنګه د ښار کې ډومو یا د میلان کلیسا شتون لري چې د خپل پیچلي مرمریز مخ او چتونو له کبله مشهور دی. ګالیریا ویټوریو ایمانویل د نړۍ یو له پخوانیو شاپنګ مالونو څخه دی. دا لرغونی سوداګریز مرکز د خپل ښکلي شیشیز پوښل شوي آرکیډ او لوکس بوتیکونو لپاره پیژندل شوی او نړیوال شهرت لري. ناویګلي یوه ژوندۍ سیمه چې د خپلو کانالونو، کافهګانو، رستورانتونو او د شپې ژوند لپاره مشهوره ده. سفورزا کلا یوه تاریخي کلا چې اوس موزیمونه او هنري مجموعې لري. دا ښار د کلتور او معاصر ژوند له کبله هم خورا نوم لري. په داسې حال کې چې د روم په څیر ښارونه ډیری وختونه د لرغونو کنډوالو سره تړاو لري، نو میلان د معاصر ډیزاین، سوداګرۍ او نوښت لپاره پیژندل کیږي. دا ښار یو بډایه کلتوري ژوند هم لري. د نړۍ په کچه موزیمونه او تیاترونه دلته شتون لري. مشهور تیاتر لکه الاسکالا چې د نړۍ یو له خورا معتبر او پیره ځایونو څخه دی هم دلته دی. که وغواړو په یوه جمله کې ایټالیا بیان کړو نو کولی سو چې ووایو میلان یو ښار دی چیرته چې تاریخ، هنر، فېشن او کلتور سره یوځای کیږي. میلان د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د زیان وروسته د پام وړ بیا رغول شوی او اوس د اروپا یو له خورا عصري ښارونو څخه دی. دا ښار د عامه ترانسپورت پراخه شبکه لري. د میټرو، تراموي او د ریل پټلیو پراخو شبکو میلان ښار ته نوره ځانګړتیا وربخلې چې دا ځانګړنه ایټالیا د اروپا یو له خورا اغیزمنو او متحرکه ښاري مرکزونو څخه یو جوړوي. ایټالیا د ښکلي جهیلونو د الپس دروازه ګڼل کیږي. مننه چې ویډیو مو تر پایه را سره ولیده. که مو له دې ویډیو خوند اخیسته وي نو ویډیو لایک کړئ او په چینل کې ګډون وکړئ او دا ویډیو مو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. راتلونکي ویډیو کې مو ګورم. تر هغه خوشحاله، روغ او بریالي اوسئ.